السلام علیکم دوستانو د مستر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو نن به موږ تاسو په ایکسکلیمیټري سنټنس باندې ډسکس یا خبرې وکړو. دوستانو ایکسکلیمیټري سنټنس څه ته وایي او دا دوستانو کاینډز اف سنټنس ده. له کاینډز اف سنټنس څخه ایکسکلیمیټري سنټنس باندې موږ نن خبرې کوو چې ایکسکلیمیټري سنټنس څه ته وایي او پاتې ایزریټي سنټنس هغه په تېره ویډیو کې موږ ویل. دوستانو که بیا هم چا نه کتلی هغه زموږ په تېره ویډیو کې شته. exclamatory sentence استعجابیه جمله. دوستانو د definition یعنی تعریف د دې شی د exclamatory sentence څه شی ده موږ څنګه پیژنو نو د هغه تعریف ته له موږ سره these sentences express strong feelings or actions. دا جملې قوي احساسات یا عمل څرګندوي. دوستانو these sentences express strong feelings or actions. دا جملې express ظاهروي یا څرګندوي strong یو قوي feelings احساسات or یا actions عمل. دوستانو په دې کې به له موږ تاسو سره وي د جملې په پای کې exclamation mark د حیرانتیا نښان. دوستانو دغه په کوم چې به دا بریکټ په مابین کې کوم نښان ده دې ته ایکسکلیمیشن مارک وایي یا د حیرانتیا نښان. دا به د کلمې په پای کې خامخا وي. بیا یې موږ معلومولی سو چې دا ایکسکلیمیټري سنټنس ده. How fair and pretty the child was. How fair and pretty the child was. څومره عادلانه او ښکلی ماشوم و. په دې جمله کې دوستانو موږ ته یوه د حیرانتیا خبره کوي، احساسات بیانوي. نو په دې کې موږ ویلی سو how fair and pretty the child was. دوستانو ایکسکلیمیشن مارک هم لري او د حیرانتیا یوه خبره هم ده. نو دې ته موږ ویلی سو ایکسکلیمیټري سنټنس. څومره عادلانه او ښکلی ماشوم و. How he fast run. How he fast run. هغه څومره ګړندی ځغلي. هغه څومره ګړندی ځغلي. دوستانو how he fast run دا هم یو احساس سو یو اکشن سو. نو دې ته مونږ وایو exclamatory sentence. I feel so sad. I feel so sad. زه ډېر خفه یم. I feel so sad. زه ډېر خفه یم. Today is the best day ever. نن ورځ تر ټولو غوره ورځ ده. ایکسکلیمیشن مارک هم لري دوستانو، یوه د حیرانتیا یو احساسات هم بیانوي. نو دې ته مونږ وایو ایکسکلیمیټري سنټنس. Today is the best day ever. نن ورځ تر ټولو غوره ورځ ده. دوستانو دا اوس مونږ ستاسو ایکسکلیمیټري سنټنس استعجابیه جمله. الله دې وکړي چې ستاسو د سر ورباندې خلاصوئ او باندې پوه سوي به یاست. دوستانو له کتو مو یو جهان مننه. کوم چیرې ویډیو د سره خوښه سوه لایک سبسکرایب او شیر وکړئ. دوستانو هغه هم د دې لپاره لایک کړئ یا سبسکرایب کړئ چې د مونږ هره ویډیو تر بل چا تاسو ته ژر ځان در ورسوي.